سلامونه، مینه او احترامات په دې هیله چې د صحت په جامو کې به سنبال وای. د باران پلس ټولنیزې رسنۍ او د باران هندارې خپرونې کتونکو، لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده، په دې خپرونه کې زموږ سره نامتو شاعران او لیکوالان راسره وي. مخکې د دې خپرونې کوربه‌توب زموږ د همکار شبانه نوري په غاړه و، وروسته له دې به د دې خپرونې کوربه‌توب زما محمد جاوید جوهر په غاړه وي. د دې خپرونې محتوا هم تغییر شوې ده. مخکې د دې خپرونې محتوا داسې وه چې د شاعر په ژوند به غږېدلو، او وروسته له دې به د شاعر د ژوند ترڅنګ په شعر او ادب هم غږېږو. نو نن هم زموږ سره په خپرونه کې یو نامتو شاعر او لیکوال رفیع الله ریحان راسره دی. رفیع الله ریحان صاحب، خیر راغلی زموږ خپرونه کې. ډېره مننه کور ودان جوهر صاحب. لومړی تاسو ته سلام. د باران هندارې خپرونې ټولو لیدونکو مینوالو ته سلامونه، نیک هیلې، احترامات. خدای دې وکړي چې ټول به راته رک روغ او د صحت او عافیت پر جامو کې پټ اوسي. مننه کوم ریحان صاحب، مننه له دې چې زموږ بلنه وه او مننه زموږ خپرونې ته راغلی. که مو خوښه وي لومړي پوښتنې ته به راشئ. ریحان صاحب، که دا راته ووایه چې دا شعر او شاعري څه ده، او که په لنډو کې راته ووایه چې د نظم سره یې توپیر څه دی؟ ډېره مننه کور ودان، ډېره ښایسته پوښتنه ده. شعر او شاعري څه ده او له نظم سره توپیر څه ده یا فرق څه دی؟ ګورئ، مونږ لومړی شعر او شاعري هر هغه څه چې زمونږ په زړه کې تېرېږي، تاویږي، شاعر یې په منظوم ډول له خولې څخه راباسي، هغې ته په مجموع کې مونږ شاعري وایو. که نظم دی، که غزل دی، که قصیده ده، که مخمس دی، که مسدس دی، کوم شعري فورمونه چې دي دغه شاعرانو چې لیکي دې ته مونږ شاعري وایو یا ورته شعر وایو. مونږ غزل ته هم شعر ویلی شو، مونږ نظم ته هم شعر ویلی شو. او نظم چې دی، نظم د هغه شعري فورمونو یو فورم دی چې نظم تر دې مهاله پورې کوم خاص تعریف شا ورته نه دی ورکړی چې یو څو ادبپوهان یا شاعران د په هغې باندې تمرکز کړی وي، وویل چې دغه تعریف حتما د نظم لپاره ښه دی یا ورته صحیح دی. ځکه چې نظم که موږ وګورو په بره پښتونخوا کې واخواته شاعران په څو ډولونو باندې لیکي. زه نظم یو قسم لیکم، یو بل شاعر چې کېږي بل قسم لیکي، خو نوم ورته د نظم ورکوي. اما په دغه نظمونو برخه کې تر ډېره پورې چې زه وایم چې ما لیکلي، زما که څوک رانه پوښتنه کړي چې څه ډول نظم دې لیکلی، زه ورته وایم چې یا منظوم نظم مې لیکلی او یا هم منثور. منثور نظمونه نن سبا ډېر شوي هم دي او خلک یې هم ډېر خوښوي. منظوم نظمونه هم شته دي، خلک یې هم خوښوي، خو دومره نه لکه څومره چې د غزل برخه. مننه ریحان صاحب. د اوسني شاعران په کوم سبک ډېر فوکس کوي، یعنې که کوم ځانګړی سبک لري؟ شاعران خو ماشاءالله زیات هم دي. په اوسنیو وختونو کې هر شاعر کوشش کوي چې یو نوي څه لاسته راوړي. دغه د نوي څه لاسته راوړل د خپله یو ځانګړی سبک دی. او همدارنګه زموږ ډېری شاعران بیا همغه د حمید بابا چې د مشګاف لقب لري د هغې په سبک باندې روان دي. نازک خیاله شاعران دي، مونږ یې وینو دا اوس هم زمونږ په ماحول کې شته دي چې دوی خپله ډېره نازک، یعنې شاعري بیت په بیت که مونږ وګورو ډېره نازک خیاله شاعري یې کړې ده چې هغې همغه د حمید بابا مکتب یا د حمید بابا سبک تر اوسه پورې یعنې غواړي په همغه سبک لاړ شي یا همغه سبک ته کار وکړي. خو ډېری شاعران دي چې هغوی غواړي خپله یو ځانګړی سبک پیدا کړي. هغوی په خپله شاعرۍ کې داسې څه راوړي چې تر دې مخکې شاعران په هغې برخه کې بیخي کار نه دی کړی، نه یې دي پکې راوړي. نو دا څه دي؟ دا زما په نظر د اوسني عصر شاعران، یعنې هر شاعر به دا کوشش کوي چې یو ځانګړی سبک ولري. او دا زه هم وایم چې شاعر باید ځانګړی سبک ولري، هغه داسې نه چې په یو مکتب پورې تړلی وي. ځکه هغه مکتبونه د وخت په همغه وخت کې ښه وو، اما اوس زمونږ په عصر کې باید نوی سبک رامنځته شي. کوم سبک؟ هغه سبک چې زمونږ ولس یې اوس خوښوي. ولس ته کوم ډول شعرونه خوند ورکوي، کوم ډول شعرونه دوی ته د منلو وړ دي، په همغه سبک باندې باید شاعران شاعري وکړي.
ریحان صاحب دغه غزل خپله څه معنا او اوسني شاعران ولې د نورو په پرتله د غزل په فورم کې زیاته شاعري کوي؟ غزل اکثره د پوهان کتابونو کې یا ډېری شاعران ورته معنا ورکوي چې غزل له ښځینه قشر سره خبرې کوي، د مینې محبت خبرې کوي. خو زه د دوی دا نظر یعنې نه وایم چې دا غلط دی، غزل د ښځو سره خبرې کولو ته وایي. خو زه بیا وایم چې ښځې هم شاعري کوي، موږ ښځینه شاعرانې لرو، هغوی بیا له چا سره خبرې کوي. که هغوی غزل لیکي نو هغوی به د غزل ته کومه معنا ورکوي؟ هغوی له ځان سره خبرې کوي؟ نه، ښځینه قشر هم مینې ته ضرورت لري، هغوی هم عشق ته ضرورت لري، هغوی هم دغه مینه محبت چې اظهاروي مخاطب به یې حتما نارینه وي. درست؟ بیا نو چې نارینه وي نو بیا خو هغوی که دا خپل اظهار او محبت د غزل په فورم کې لیکي نو بیا خو د غزل معنا شو له نارینهو سره خبرې کوي. نه، خو زه وایم چې غزل د مینې محبت خبرې دي، د انسانیت خبرې دي، هغه خبرې دي چې دوه زړونه سره پرې پیوند کېږي، هغه خبرې دي چې د یو د بل په زړونو کې د مینې محبت هغه حسونه را ژوندي کوي. او همدارنګه اوسنۍ شاعري ځکه د غزل په فورم کې زیاده چې د غزل فورم نظر نورو فورمونو ته اسانه هم دی، لنډ هم دی او خلکو هم ډېر خوښ کړی دی، ځکه شاعران هم کوشش کوي د غزل په فورم کې زیاته شاعري وکړي. اما داسې شاعران هم لرو چې د هغې غزل فورم یې نه خوښوي، ډېره کمه شاعر د غزل په فورم کې کوي. خو بیا دا هم یو الهام دی چې څوک په کومو فورم کې زیاته شاعري کوي او څوک په کوم فورم کې زیاته شاعري کوي. زما دواړه فورمونه زیات خوښ دي چې ما پکې ډېره شاعري کړې ده، یو د غزل فورم دی یو د نظم فورم دی، او تل همدا هڅه کوم چې یا غزل فورم کې شاعري وکړم او یا هم د نظم. ریحان صاحب خبره په د غزل پورې راغله، لیدونکي به هم په تمه وي چې تاسو یو غزل ورته وړاندې کړئ. انشاءالله زه به غزل ورته ووایم، هیله ده چې د دوی د خوښې وړ وګرځي. جوهر صاحب غزل داسې دی چې لاس یې تر زنې لاندې ایښی وي سوچونه وهي، لاس یې تر زنې لاندې ایښی وي سوچونه وهي، بېلتون په عشق د جناب سړي هډونه وهي. او هسې خبره کړم چې دوی به څه فکرونه وهي، هسې خبره کړم چې دوی به څه فکرونه کوي چې په پردي واده کې ناست وي او ډولونه وهي. او د غره لمن کې که ښامار وي مومن خان وژلی، څنګه اعتبار وکړو چې ټول خلک ټوپونه وهي. او له عاشقۍ او مینتوب نه هم ریشخند جوړ شوی، له عاشقۍ او مینتوب نه هم ریشخند جوړ شوی، ماشومان هم اوس په زانګو کې سترګکونه وهي. زه فکر وکړه چې په دې نارینه بلی شي سهار ناوخته ځینې چرګې چې بانګونه وهي، او هغه چې شاته دي همدا یې حق دی وسړیه، هغه چې شاته دي همدا یې حق دی وسړیه، هغه چې مخکې دي له غره سره سرونه وهي. او داسې به ستا د غاښو چاپې مخکې ښه ګڼمه، داسې به ستا د غاښو چاپې مخکې ښه ګڼمه، لکه په وره باندې چې ناوې څو میخونه وهي. او پخوا د هیڅ نه وه کیسه کې و ریحانه ګله، پخوا د هیڅ نه وه کیسه کې و ریحانه ګله، خو اوس تنو درپسې څنګه زیات زنګونه وهي. ډېره مننه. ریحان صاحب د اوسنیو شاعرانو د ستاسو پیغام څه دی چې څه باید وکړي؟ اوسني شاعران ډېر ښه روان دي او دوی تل کوشش کوي چې ښه شاعري وکړي، نوې شاعري وکړي. خو بعضې شاعران هم شته دي چې هغوی مطالعه نه کوي او ښه شعر هم نه لیکي. زه ورته وایم چې تاسو مطالعه وکړئ، شاعر باید سخته زیاته مطالعه ولري په ادبیاتو برخه کې، په نورو برخو کې. کله چې شاعر د مطالعې له اړخه برخمن واوسي، هغه به ډېر ښه خیالات پیدا کولی شي، ډېر ښه تصویرونه جوړولی شي. دا که چیرې مطالعه ونه لري، شاعر یو څه به یې زده کړي، دا به تکرار په ټولو شعرونو کې راوړي.
که مطالعه وکړي نوي تصویرونه به یې زیات شي. زما پیغام ټولو شاعرانو ته همدغه دی چې تاسو مطالعه وکړئ، په خپله شاعرۍ کې نوي شیان را پیدا کړئ، نوي څیزونه پکې پیدا کړئ، خلکو ته هغه څه په خپله شاعرۍ کې وړاندې کړئ چې خلک یې ډېر خوښوي. هغه څه چې خلکو ډېر خوښ کړل بیا تاسو کوشش وکړئ چې دوباره هماغسې څه ورته راوړئ. کله چې شاعر فکر وکړي چې خلک کومه شاعري خوښوي، که دی د خلکو لپاره شاعري کوي، هغه د خلکو په برخه کې کار وکړي. بعضې شاعران موږ لرو چې هغه د هغه شاعري خلک نه خوښوي. ولې نه خوښوي؟ ځکه د هغه شاعري سخته ده، چکچکې ورته ډېرې نه وهل کېږي. ځکه چې شاعري موږ په دوه قسمه لرو، یو شاعري د خلکو لپاره ده، یو شاعري د ادب لپاره ده. زموږ اکثریت شاعران چې کله په یو لویه مشاعره کې ناست وي ډېر یو بهترین شاعر به وي، په خپله شاعرۍ کې به یې زښته زیات شان پیدا کېږي. خو دی چې د سټیج سر ته راسي دی به شعر وایي، خلک به وایي چې هغه راښکته څوک به نه چک چک ورته وهي نه هېڅ نه. خو بعضې شاعران لرو چې کله دوی د سټیج سر ته راځي ساده خبرې به کوي، د شعر نوم به ورکوي، خو چکچکې به هم ورته کوي، چغې به هم ورته ویل کړي چې بیا یې وایه ډېر ښه دی ډېر ښه دی. دا ځکه چې هغه د خلکو لپاره شاعري کوي، خو هغه شاعري یو توان یې دا دی چې هغه دوامداره ډېر وخت نه پاتې کېږي. هغه شاعر مثلا تر یو وخته پورې موږ یو شاعر لیدلو، نوم یې نه اخلم، هغه شاعري کوله د یو دولت لپاره، هغه دولت هم لاړو، هغه شاعري اوس څوک نه خوښوي، نه ویل هغه شاعري څوک اوس ویلی هم نه شي، ډیپلومه کولی هم نه شي، څوک یې خوښولی هم نه شي، ځکه هغه دوامداره نه پاتې. او د ادب لپاره شاعري ستا لمسیانو کړوسیانو او تر هغې نه ښکته کسانو ته هم پاتې کېږي، هغه به ستا شاعري ګوري. زموږ د وخت او د هغه وخته به هم پکار. مننه ریحان صاحب. ځینې کسان دي په دې خپل افغانستان کې یو مثال ورکړو لکه د فرمان کسکار غوندې کسان دي، دا په پښتو ادب او شاعرۍ باندې څومره منفي تاثیر اچولی شي؟ ګورې فرمان کسکر له یو اړخه که وګورو هغه پر ادب مین، پر شعر و شاعرۍ مین انسان دی، ځکه دی وایي زه شاعر یم او شاعري کوم. خو له بده مرغه چې هغه کسان چې دوی ته نږدې دي، شاعران دي، ادیبان دي، هغوی دا سړی رانوستو کښېننوو چې تاسې راشئ که تاسو رښتیا غواړئ شاعري وکړئ، شاعري داسې لیکل کېږي. درست؟ یعنې که فرمان کسکر تشویق شي او لارښوونه ورته وشي چې په دغه اړخ کې شاعري وکړه، د شاعرۍ فورم دا دی، دا نه چې تا اورېدلی ته چې اوس څه وایي دا شاعري ده، نه دا شاعري نه ده. شاعر ډېر یو ښه شاعر جوړ شوی وه، هیله وه، تمه توقع ترې کېده، اما دا چې نه چا د ده پوښتنه وکړه او نه ورته چا وخت ورکړه، بلکې سوشل میډیا برخې د ده شعرونه راواخیستل تر دې ځایه پورې راوست. دا بعضې د هغه کسانو کارونه دي چې نه غواړي پښتو ادب ته کار وشي. ته د پښتو ادب د سپکوي لپاره کار وکړ، شاید دا یو پروژه وي، ځکه په پښتو ادب کې موږ ډېر بعضې کسان ورته سټې وایي، موږ ډېر بهترین شاعران لرو چې په نورو ژبو کې شتون هم نه لري، داسې شاعران موږ لرو. د هغې د بدنامي لپاره شاید دا کار شوی وي چې په پښتو شاعرۍ باندې یو کس راجګي اوس ورباندې رشخند کړي. دا پر پښتو ادب باندې زیات منفي تاثیرات اچولی شي او اچولی هم دي، خو زموږ تمه هیله همدا ده چې دغسې کسان ته راهنمایي وشي، شاید دوی یو بهترین شاعران چې پښتو ادب ته کار وکړي. ډېره مننه ریحان صاحب. څه درنه اورو نور؟ ډېره مننه. وروستیو شېبو کې به یو نظم ووایم، هیله ده چې دا هم د اورېدونکو د خوښې وړ وګرځي. او نظم مخکینی هم دی او بیا یې وایم چې پوخلنو سترګو ته له خدایه غواړم، پوخلنو سترګو تا له خدایه غواړم، دواړه لپې مې د خدای په لور کږي دي، څو زندۍ ساګانې ستوني کې راپاتې او ته نه راګورې اوس هم زمونږ لور. پوخلنو
سترګو ته له خدایه غواړم که هر څومره د غرور په آس سپره وې زه دې هېر یم او که غم در سره نشته لا ماښام نه وي ته بل رقم ویده وې په اوښلنو سترګو تا له خدایه غواړم دا ترین وجود مېرمنې ته یې چېرته په دوزخ د تنهایۍ کې یم لوېدلی ما له دغه عذاب خلاص کړه راشه بېرته په اوښلنو سترګو تا له خدایه غواړم دا ترین وجود مېرمنې ته یې چېرته په دوزخ د تنهایۍ کې یم لوېدلی ما له دغه عذاب خلاص کړه راشه بېرته په اوښلنو سترګو تا له خدایه غواړم مګر ته د یوسفي حسن خاونده په اوښلنو سترګو تا له خدایه غواړم مګر ته د یوسفي حسن خاونده ما په دغه موسیقي عذاب کې سیزي چې بنګړیو نه لاس ډک کړې تر مړونده په اوښلنو سترګو تا له خدایه غواړم په اوښلنو سترګو تا له خدایه غواړم او په تګ دې عذابونه له هر څه خورم تسلسل که د ساګانو وي همداسې شاید نن سبا کې ځان در پسې وخورم شاید نن سبا کې ځان در پسې ډېره ریحان صاحب د خپرونې اخرنۍ شیبې دي لیدونکو ته کومه پیغام لرئ کامره زموږ ستاسو په خدمت کې ډېره مننه کور مو ودان لومړی له تاسو څخه جوهر صاحب همداسې د باران پلس ټولنیزې رسنۍ له مسؤلینو تخنیکي همکارانو نړۍ مننه کور ودانۍ چې موږ ته مو وخت راکړ تاسو د آباد او سوکاله اوسئ زما پیغام ټولو لیدونکو ته همدا دی چې مینه وکړئ مینې ته احترام وساتئ د انسان او انسانیت قدر وکړئ مننه ریحان صاحب چې زموږ بلنه مو ومنله او زموږ خپرونې ته راغلئ ګرانو لیدونکو مننه کوم له دې چې زموږ سره د خپرونې تر اخره پاتې شوئ یاد لرئ چې د دې خپرونې مالي حمایت د ګولډن سټار هوټل په غاړه اخیستی دی او د ګولډن سټار هوټل او رستورانت په مالي حمایت تاسو ته وړاندې کیږي تر بیا د الله په امان ښې چارې